ګرانو دوستانو، ګیلمن وزیر خو د دې دنیا نه تاسو نه ګیلمن ولاړی. تاسو باید دوستانو ټولو پښتنو باندې دا غږ کوم چې داسې مبارز مشران لري، باید ملاتړ یې وکړي، باید ساتنه یې وکړي. هغه باید داسې نه وای شهید شوی. په دې ویډیو کې نغمې هم ډېرې ښې خبرې وکړې او که مونږ وګورو لکه زمونږ دا یو مشر نشو چې هغه داسې په شهادت مرګ لاړو، لکه دنیا په سوونو مشران چې کم دی هغه زمونږ مري او څوک چې کم دی نه ته تپوس شته او نه د هغې پته لګي چې آیا دا چا هغه مړ کو، چا زمونږ مشر چې کم دی په دې لاره بوتلو. لکه تاسو وګورئ دا کومه واقعه چې شوې ده ګیلمن وزیر سره، نو د دې هم هغه داسې ښکاره پته نه لګي چې دا چا مړ کو، چا په دې باندې ګزارۍ وکړي. حالانکې کوم الزام چې په چا باندې لګوي په هغې باندې را روانه کومه ویډیو چې ده هغه به زه تاسو سره په تفصیل سره شیر کومه چې په کم کس باندې دا الزام لګوي او آیا واقعي په هغه کس کې څه شته او که نه. د هغه ځای کوم یو MPA چې دی په هغې باندې داسې الزامات لګي، خلک چې کوم دی په ټیک ټاک کې ورته ډېر رد بد هم وایي چې دې دا مرګ چې دی هغه کړی دی. خو زه تاسو سره هغه شیر کوم او تاسو به هم خپله رایې پرې راکوئ چې آیا واقعي دا کس هغه د مرګ دی دا مرګ کړی دی او که نه. لکه زمونږ کوم مشر چې مري نو هغه دقه شان مري چې د هغې پته نه لګي. اوس څوک یې وژني څوک یې نه وژني هغه ټولو خلکو ته پته ده. خو بس الله تعالی دې زموږ اتفاق نصیب کړي او الله تعالی دې هغه څه وکړي په څه کې چې زموږ خیر وي. انشاءالله بلې ویډیو کې به مې دا وو. الله حافظ.